شاعر چې را پاسېږي چې خوله صفا کوي زما په عالم صفا کوي چې خبرې کوي زما د عالم پسې کوي زما د مدرسې پسې کوي زما د جومات پسې کوي او دا څه شاعران دي تاسو شاعري وګورئ جړه بدل شي چې دا څنګه شاعران دي شاعري څه شی ده وستا کور چې راتو مازیګرو زمون کور چې روان دی مازیګر دی او ته چې هلته ولاړ وې نو ما درته کتل ته چې دې خوا راتاو شوې زه درته چوک کې ولاړه وم ته چې په هغه چوک راتلې زه په دې بل چوک باندې ورتاو شوم او ته دې ته وګوره او ته هغې ته وګوره دا وې شاعران وې د پښتو سترګې دي شاعران د پښتو سترګې پرېږده ما به ستا شاعري منلی وې خو کو تا پکې د اسلام دفاع کړی وې ما به ستا شاعري منلی وې خو کو تا پکې د قرآن دفاع کړی وې تا پکې د عالم دفاع کړی وې تا پکې د مدرسې دفاع کړی وې تا پکې د اسلام دفاع کړی وې تا پکې دا کونډې یادې کړی وې تا پکې د یتیمان یاد کړی وې تا پې کافر له جواب ورکړی وې تا پې د کافر حج وکړی وې ستا شاعري خدا ده یا د ښځې اندامونو نه تاویږي یا د ښایسته هلکانو نه تاویږي یا د شرابو نه تاویږي یا د موسیقۍ نه تاویږي شراب ما ته پیالۍ کې واچوه ساقي ستا شراب مې نه دي خوښ ستا شراب بې خونده دي د هغه بلې میخانې شراب مزېدار دي ستا په سترګو کې نشه نه وه د هغه بل هلک په سترګو کې نشه ده حیا چېرته لاړه غیرت چېرته لاړو ایمان چېرته لاړو دا په صفتونه د ښځو کوي صفتونه د هلکانو کوي صفتونه د شرابونو کوي صفتونه د موسیقینو کوي او لاندې ورته ناستې وی بیا یې ووایه هغې کومه ښه خبره وکړه هغې صفت د شرابو وکړو هغې صفت د موسیقۍ کړی دی هغې پښتنه پیغله یاده کړه د هغې اندام یې یاد کو د هغې مخ یې یاد کو د هغې اندامونه ستایي تا له غیرت پکارو هغه دې پوی کول پکارو ښکته راکوزول پکارو دا ورته ارشاد بیا یې ووایه دا لا څنګه شاعران دي دا کومه شاعري وه شاعري خو هغه وه چې په هغې کې د اسلام غم و شاعري خو هغه وه چې په هغې کې د قرآن غم و شاعري خو هغه وه چې په هغې کې د قرآن دفاع وه په هغې کې د اسلام دفاع وه په هغې کې د مدرسې او د عالم دفاع وه په هغې کې د اسلام ترجماني وه دا شاعران چې نن سبا څومره دي دا ټول د خدای په لعنت ککړ دي ښه چې دا کوم شاعران دقه ټکي یادوي هاشمي صاحب د هر قسمه بیانونو ترلاسه کولو لپاره زموږ چینلونه در سره لایک او سبسکرایب کړئ.